بسم الله الرحمن الرحیم. دلته سوله زموږ په حرکتونو راځي که د بهرنیانو په ارادې. د سولې په اړه وروستي خوځښتونه ټول په سر کې له طالبانو او ورپسې له حکومت غواړي چې سوله وکړي. که ستونزه او ناامنۍ دلته د بهرنیو ځواکونو شتون جوړه کړې، نو بیا ولې د ولس په نوم ولاړ شوي حرکتونه له افغان خاورې د بهرنیو ځواکونو د بهر کېدو غږ نه پورته کوي؟ لکه څنګه چې په هلمند کې د سولې په تړاو سلګونه قوم مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د لاریون په ترڅ کې غږ وکړ چې حکومت او طالبان د سوله وکړي، بهرنیان دلته سوله نه غواړي. همداراز د سولې ولسي حرکت چې له هلمند پیل شو، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته د دې لپاره د پارلت خیمه وهلې چې د دوی په وینا یا د اداره د هغو هیوادونو لاسونه ورلنډ کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قرباني کوي. د سولې ولسي حرکت چې څو موده مخکې په هلمند کې له یوې چاودنې وروسته رامنځته شوه، په پلي مزل یې ځانونه کابل ته رارسولي. د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. ارګور سره د وسولو طالبانو د توافق په صورت کې د یوه کال اوربند چمتوالی ښودلی، خو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړې ده. طالبانو دوی ته په استولي خصوصي پیغام کې پر خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. که څه هم په وروستیو کې په افغانستان کې ډیری بحثونه د سولې په اړه متمرکز دي، خو ولسي جرګه وایي د سولې پروسه تیاره او مبهم اړخونه لري. د ولسي جرګې رئیس ویلي دي د سولې پروسه باید واضح وي او په دې برخه کې باید پرمختګونه له ولس او د هغوی له استازو سره شریک شي. له بلې خوا د پکتیا ولایت سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي هڅه کیږي چې دغه ولایت د سولې د خبرو لپاره د امن د سیمې په توګه اعلام شي، او هڅه کیږي چې په دې اړه د مشرانو او قوم مشرانو ترمنځ خبرې هم وشي، او په دې اړه د دغه ولایت د ولسوالیو د قوم مشرانو ترمنځ خبرې هم پیل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ستونزه خپله افغانانو جوړه کړې که د بهرنیو ځواکونو غوښتنو او موخو چې هغه هم د افغانانو د قربانیو په قربانو کولو لاسته راځي؟ بهرنیان دلته سوله هم نه غواړي او هم افغانان د خپلو موخو لپاره قربانوي، نو بیا ولې په مستقیمه توګه له بهرنیانو د وتو غوښتنه نه کیږي؟ آیا ملګري ملتونه به وشي کولی چې په افغانستان کې سوله راولي او د سولې لپاره ګامونه پورته کړي؟ سلام او درنښت، زه حنیف صافی یم. تاسو د خبرو تل خپرونې لیدونکي یاست. په بحث کې راسره میلمانه دي د انصاف ګوند مشر ښاغلی محمد شاه زدران او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی احمد اکسیر، چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. زدران صاحب ستړی مه شئ، اکسیر صاحب تاسو هم په خیر راغلی. زدران صاحب، دغه وروستي حرکتونه چې موږ او تاسې وینو او په وروستیو وختونو کې د ولسمشر اشرف غني راوروسته چې کله حزب اسلامي مشر سولې ته غاړه کېښوده او راغی بالاخره په کابل کې اوس همدغه د افغان امنیتي ځواکونه د دوی امنیت ساتي، او هغه څه چې دوی ویل چې د بهرنیو ځواکونو وتل وو او د بهرنیو ځواکونو سره جګړه د خاورې دفاع او د دین د دفاع لپاره وه، دغه څه باندې طالبان هم 11 کاله کېږي یا ډېر چې ټینګار لري او د خپله جګړه جهاد بولي چې د هر متجاوزګر پر وړاندې کوم مسلمان پوځ چې درېږي هغه ته جهاد ویل کېږي. بله خبره دا ده چې دوی طالبان دا ادعا کوي چې بهرنیان دلته اصلا د مذهبي جګړې او د مسلمانانو د ضعیفه کولو او د افغانانو د وژلو لپاره راغلي، او اراده یې یوازې افغانستان هم نه دی، دلته د سیمې نور اسلامي هیوادونه دي، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، همداسې استا روسیې او نور اهداف چې لري. واقعا د بهرنیو ځواکونو په شتون کې دغه وروستي خوځښتونه چې موږ او تاسې د سولې په تړاو وینو مؤثر واقع کیږي که یو حرکت به وي، یو څه موده به وي او بیا به د منځه ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول جناب استاد ته تاسو ته د ټلویزیون لیدونکي اورېدونکي ته ټولو ته احترام تقدیموم. خدای دې وکړي چې دی د صحت په لباس کې واوسي. محترمه، د کوم سوال چې تا وکړې د صلح یا د ګلبدین د راتللې یا د طالبانو، دا دوه اړخه لري. اول اړخ دغه دی چې ګلبدین چې راغی په دې کې دوه خبرې پیدا شوې. یوه خبره دا وه چې وخت تقاضا وکړه، زمان تقاضا وکړه چې انجینر ګلبدین راغی اوس په آزاده فضا کې په افغانستان کې ژوند کوي. ولې ګلبدین کې یو کمال و، هغه کمال یې دا و چې ګلبدین د ده پلویان اسیر نه و، د دې فامیلونه چې هر چیرې وو په هغه مملکت کې چې د افغانستان وینې څکي په هغه ځای کې اسیر نه و، خپل منډې رامنډې ته آزاد و.
خپل ارادې ته خلاص خود مختار و د ځای ته راورسېده. نن طالبان چې صلح ته راځي، طالبان چې صلح کوي یا نه کوي، طالبان هرومرو صلح ته لیول دي. کوم طالبان؟ هغه طالبان چې واقعي افغانان دي، واقعي مسلمانان دي، واقعي د خاورې بچیان دي. هېڅکله طالب نه غواړي چې خپل پلار مړ کړي، ما په دې سپینه ږیره دی مړ کړي. دومره نه اهل جاهل نه دي چې طالب وي، دومره نه اهل نه دي. په لحاظ دلته یو مشکلات پیدا شوي دي. هغه مشکلات دا دي چې د دوی فامیلونه په ګاونډي مملکه کې ګراو پاتې دي. لکه په دوم جنګ جهاني کې چې د پلوټ فامیل راپورته کړ چې اټوم استعمالوي، استعمالي که نه استعمالوي، ستا فامیل ته تېښتې روم بالاخره مجبور شو د هغه ټاپوی د منځه یې وړه. نن د دې فامیلونه دلته ګراو پاتې. دغه زمینه ورته چا مساعده کړه چې دوی د افغانستان څخه ووځي؟ خپله پخواني ولسمشر ښاغلي کرزي او نورو سیاسیونو دا ویلي دي چې امریکا یا بهرني هیوادونه دلته سوله نه غواړي، او هغه څه چې طالبانو په لومړۍ کلونو کې چې امریکا کله راغله د جګړه بنده شوه او هېڅ نه وو، بیا بالاخره بمبارۍ شوې د خلکو په کورونو، په فرهنګ باندې یرغل شو، بالاخره خلک دې ته چمتو شول چې بیا وسله پورته کړي او خپل کورونه له د ځای نه وباسي پاکستان یا نورو هیوادونو ته. داسې صافی صاحب ډېر ښه سوال وکړ. دا زمینه د کرزي او د اشرف غني په دې وختو کې نه ده. دا زمینه د بوټو په وخت کې ده چې هلته روسان ترکی وروزه، بوټو خپل نمایندګان وروزل. هغه خلک د دوی سره په پاکستان کې چې وابسته وو، وابسته دي، په ټولو شرایطو دوی پروتوکول په مابین کې لاسلیک لري. هغه خلک نن ریشې کړي دي، په افغانستان کې ځغلولي، په جهان کې ځغلولي دي، د هغه سره نه فرق شته. په نام د جهاد هر قسم حکم چې وي ورکوي. دا کار څوک کولی شي؟ دا کار مطلق ملل متحد 15 اول قدرت چې هغه اشخاص وایي چې نور د جهان او د بین الدول قانون ته غاړه کېده. اصلاح شه. تو فکر وکړه که طالب خود مختار وای، نن به د مړه برادر ولې په پاکستان کې مړی ژوندی پروت دی؟ نه مړ دی نه ژوندی دی. برادر چې حرکت وکړي چې ما ته راشي، د ما د وخت مجاهد و، زه یو مجاهد یم، چې د ما سره کینې صلح وکړي. پاکستان کوم حال راوسېدی؟ په څه حال کې دی؟ نو دا خو بیا د ښاغلی زهران دا خپله د حکومت ضعف دی چې خپل فرد یا خپل د خاورې یو شخصیت چې هغه که د دې مخالف هم دی، د افغان په نوم په یو زندان کې پروت دی، دفاع یې نشي کولی او نشي راوڅېدی، دا خپله د افغان حکومت ضعف نه دی؟ د حکومت چې ضعف نه وای، نو هره ورځ تا په کونړ کاڼې ورېږي، په پکتیا دې ورېږي، په قالاتو په زابل دې ورېږي، غیر قانوني. دا کوم جواز ورکول شوی پاکستان ته چې ما په توپو په راکېټ ووله د کونړ ځنګل چا ورکړی دی؟ دا د حکومت ضعف نه دی، د اصلي ملل متحد دا د امریکا ضعف دی. ډېره مننه. راګرځو ښاغلی زدران. ښاغلی اکسیر، د ښاغلي زدران نه مې دا پوښتنه وکړه، واقعا دغه حرکتونه چې رامنځته شوي د سولې په نوم، حتی خلکو د هلمند څخه په زرګونه کیلومتر لاره ووهله، دلته راورسېدل کابل ته پیاده، واقعا پاک سپېڅلی هدف او سپېڅلی غږ ورسره مل او ښه خلک ورسره مل دي. ټول ځورېدلي خلک دي، چا په چاودنه کې خپل فامیل د لاسه ورکړی، څوک د چا په کور بهرنیو ځواکونو چاپه اچولې ده، ورونه یې ورته وړي دي، څوک یې شهیدان کړي. واقعا دغه څه چې تاسو وینئ، دغه حرکتونه، که واقعا دغه حرکتونو یا دغه مرګ ژوبلو او یا دغه د افغانانو وینو کوم ځای نیولی او د قربانیو کوم ځای د سولې په برخه کې راډکولی، واقعا 18 کاله پس هغه کورنیو جګړو بیا یو نوې کورنۍ جګړه چې حتی اوس ورو ورو مذهبي جګړې او سنتي جګړې ته لمن وهل کیږي. د بهرني ځواکونو په شتون کې د طالبانو همغه لومړۍ خبره، د بهرني ځواکونو په شتون کې د سولې کول څه معنا؟ واقعا سوله راځي که دغه حرکتونه نمایشي دي؟ ډېر عزت مننه صافی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې ملي کاروان چې د هلمند څخه سرچینه نیولې، تنها دا د هلمندیانو ورونه د افغانستان د خلکو قاطع حمایت د خلکو سره. نن سوله د افغانستان د وګړو یوازینۍ هیله ده. جنګ، جګړه او بدبختي دا همیشه خپل ناورینونه او خطرات ځان سره لري چې زمونږ اقتصادي، فرهنګي، دیني او هغه ټول ارزښتونه له منځه وړي. یو ناکامه سوله په مراتب د یوې کامیابه جګړې څخه په مراتبو ارجحیت ورته ورکول کیږي او کامیاب او بریالی
په دې خاطر چې سوله کې د یو تفاهم یا د غوښتنلیکونو نقد وي که چیرې صلح نه رامنځته کېږي خو په هغه کې ولسونه له منځه نه ځي په هغه کې اقتصادي زیرمې زموږ له منځه نه ځي زموږ میندې کونډېږي نه زموږ ماشومان یتیمان کېږي نه زموږ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښتونه له منځه نه ځي نو سوله د افغانستان د وګړو هیله ده او د سولې کاروان څخه حمایت کوو دا تنها د افغانستان د وګړو نه بلکې نن نړیوال هم غواړي چې سولې ته په افغانستان کې سوله راشي تاسو د عربستان سعودي د بادشاه خبرې واورېدې چې د سولې څخه حمایت کوي د ازبکستان د بادشاه نظر هم دا ده چې سولې څخه حمایت باید وشي په یو ځای کې ښاغلی اکسیر په یو ځای کې د عربستان پاچا نه تاسو یا د نورو سیاسیونو چې قوي اسلامي سیاسیون دي تاسو یادونه وکړه د سولې څخه حمایت کوي خو په بل ځای کې همدغه د عربستان حکومتي مشران په بل ځای کې د انسانانو د وینو تویېدو لامل شوي دي تاسو یمن او د عربستان چارتګرد نور هیوادونه یادولی شئ بالاخره همدغه عربستان و چې په عراق کې د امریکایي یرغل څخه حمایت وکړ واقعا دغه مشران چې تر ډیره مسلمانانو او هغه اسلامي هیوادونو ته د منلو وړ نه وي او د مجبوریتي یو سیاسي راکړه ورکړه دوی سره لري او فکري اړخه دوی سره جوړ نه وي واقعا چې په یو ځای کې د وینې تویېدو د لامل د مسلمانانو کې او بل ځای کې بیا د سولې څخه حمایت کوي همدوی وو چې تقریبا 20 کاله وړاندې د طالبانو څخه حمایت کوو او دوی په رسمیت پیژندل بیا داسې یو وخت راغی چې دوی بیا د خپل حمایت له لاسه واخیسته او رسمیت پیژندل یې لغوه کړل واقعا دغسې متزلزله سیاستونه د مسلمانو یا اسلامي هیوادونو ترمنځ د همدې بې اتفاقۍ لامل نه دي شوي په هیوادونو کې چې د مسلمانانو ویني ورځ په ورځ تاسو ګورئ د شرق څخه تر غربه په هر اسلامي هیواد کې اوس وربل دی تنها اسلامي هیوادونه نه ښکیل نه دي د موضوعاتو کې نور نړیوال هم ښکیل دي چې هغوی د خپل د ګټو په اساس باندې په بعضې هیوادونو کې د سولې پروسې څخه حمایت نه کوي خو راځو د یمن او د افغانستان په هکله افغانستان د یمن څخه توپیر لري افغانستان ته نن نړیوال او همدارنګه د خپل عربستان سعودي سیاست دا وایي چې باید د سولې څخه حمایت وشي ځکه نن وخت د دې دی چې خپل افغان ولس طالبان او همدارنګه د افغانستان نظامي ځواکونه د سولې د پروسې څخه حمایت کوي او د سولې غوښتنه د دوی او د ملت یوازینۍ غوښتنه ده نو په اساس د دې باندې د نړیوال حمایت هم شته د افغان ولس حمایت هم شته مدني ټولنو حرکتونو حمایت هم شته د سولې کاروان یو مدني حرکت ده چې د افغانستان د قاطع خلکو ملاتړ ځان سره لري او له دې نه موږ هم حمایت کوو د هغوی څلور غوښتنې وې د ولسمشر څخه لومړۍ غوښتنه یې دا وه چې په لومړي پړاو کې باید د جنګ څخه آتش بس اعلان وشي په دویم پړاو کې باید ادرسونه مشخص شي په درېیم پړاو کې مشترک نظامي ځواک رامنځته شي په څلورم پړاو کې نړیوال هیوادونه لکه څنګه چې د بند په جلسه کې د انتقالي حکومت څخه حمایت اعلان کړي